وري له خپل مور څخه پوښتنه وکوله، مورې دا لالا پسه مې چیرته بیایي؟ میږي چې دا ډول پیښې ډېرې زیاتې لیدلې وې نو خپل بچي ته یې وویل د کوز کلي او بر کلي د دوو خانانو ترمنځ چې کومه د عمرونو بدي وه لالا پسه دې لاړه تر څو دغه هغوی ترمنځ روغ او جوړه وکړي. وري د جلګې له پاسه خپل ټوپونه د مستۍ ووهله او خپلې مور ته یې مخ ور واړاوه چې دا لالا مې دومره مهمه څوک دی چې د دوو خانانو ترمنځ به روغ او جوړه کوي. د مور سترګې د اوښکو څخه ډنډې شوې، خو د دې په خاطر چې بچی یې پې پوه نه شي نو ورته یې زیاته کړه چې بچیه که د انسانانو ترمنځ همدا تربګنۍ او دښمنۍ روانې وي نو ډېر ژر ده چې ته به هم د دوی د روغ او جوړه لپاره ورسره ځي. شیبه وروسته یې خپل لالا د سترې دروازې مخې ته ولید چې په وینو کې ترپکې وي او دوو تنو سره یو بل په غېږ کې